ناروغانو او ناروغ لرونکو ته د لا ښه خدماتو په موخه د خوست سیات عامې ریاست د هڅو لاړی د خوست عامې روغتیا ریاست د صحي قوانینو د تطبیق مسؤلینو له لوري د دې ولایت په صبریو او یعقوبیو ولسوالۍ کې خصوصي کلینیکونه او درملتونونو څخه نظارت ترسره کړ. دوی له وخت تیر درمل راټول کړل او هغه درملتونونه او کلینیکونه یې مهرلا کړل چې د روغتیا وزارت پلان مطابق خدمات نه کول. ان شاء الله د خوست میاشتې د پوره د اطمینان ورکوو مونږه چې په آینده کې به هغه ډاکټران صاحبان چې د شفري نسخې لیکي یا اړوند د دې خپل اسناد نه موجود ډاکټر نه وي مونږ د دې غم خورو ان شاء الله الرحمن حق به حق ته رسیږي په اطمینان په فیصله چې بار بار د عام د افغانستان د خوست ملت غوښتنه همدغه وه چې هغه ډاکټران صاحبان چې مسلکي وي تاسو باید دې ته ډېره توجه وکړئ. د دې دپاره موږ انشاءالله بار بار د دې نظارت دپاره چې موږ غواړو چې نظارتونه وکړو انشاءالله اطمینان په حیث باندې موږ دا سلسله جاري ساتو. ځایي اوسیدونکو د روغتیا ریاست له لوري وروستي اقدامات وستایل او زیاته کړه چې له دې کار سره به رنځ لرونکو ته د پام وړ ښه خدمات ترسره شول. د دوی په خبره چې لا هم په لرو پرتو سیمو کې ځینې غیر مسلکي کسان د طبابت دندې مخکې وړي. نو دغه په د عام خلکو دپاره خو دا ډېره ګټه لري. دغه څارنې چې دی کوي لکه هغه درملتونونه چې دوايي ایکسپایر دوايي یا کم ایکسپایر ورکوي بې کیفیته وي د هغې مخنیوی یې وکړي. د عامو خلکو دپاره هم دا پکار ده چې داسې ډاکټران چې دی ته معلوم وي په سیمه کې چې هغه متخصص نه وي یا تجربه نه لري د هغې دپاره باید نه وي چې یو فارمسیست راغلی د ډاکټر په ځای باندې ناسته مریض هم ګوري الټراساونډ هم کوي وین هم چیک کوي هر څه ګوري دوا هم په خپله باندې ورکوي. دی فارمسیست او راغلی ځان ډاکټر خلکو ته معرفي کړی. ډېر ټیم دپاره پکار دي چې هم پوښتنه وشي د فارمسیست د ډاکټر باید د دې ترمنځ توپیر وشي فرق وشي. یاده دې وي چې لا هم په خوست کې ځینې کسان په خصوصي کلینیکونو له لوړو قیمتونو ټیټو خدماتو او په درملتونونو کې د غیر مسلکي کم تجربه او بې کفایته درملو څخه په اندېښنه کې دي. خو د خوست روغتیا ریاست مسؤلینو ویلي چې دوی به د ښار مرکز ترڅنګ په ولسوالیو کې دې ته ورته نظارت کوي او ټول کلینیکونه درملځایونه به صاف او د روغتیا وزارت د قانون په چوکاټ کې به ناروغانو ته صحي خدمات وړاندې کوي. کبیر خان، حریت رادیو، خوست.